د خوست ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د نوي کال په راتګ سره د زرغون خوست کلتوري میلې ته پوره چمتووالی نیولی او زیاته کړې ده چې د یادې میلې په پیل سره به د خوست ولایت په بیلابیلو تفریحي ځایونو او دولتي ادارو ترڅنګ په ښوونځیو او مدرسو کې زرګونه نیالګي کینول شي. زه به دا وایم چې انشاءالله موږ په راتلونکي دا دویم ځل ده چې زرغون خوست میله پیلېږي، خو موږ د تګ نه مخکې دا اتم پړاو ده چې د میله شروع کېږي. نو موږ انشاءالله هڅه کوو، د دې لپاره موږ خپله کمیټې ټاکلې دي، د ځای انتخاب تر اوسه نه دی کړی، خو انشاءالله کم مخکې به ځای انتخاب او سره په څنګ کې ټول مراسم سرته رسوو، خو کم مخکې به زرغون میله خوست ته راکېږي. ښاروال زیاته کړه چې یاد نیالګي به د ولسونو په همکارۍ د ولسي اشر له لارې د زرغون خوست کلتوري میلې په جریان کې چې 3 ورځې دوام کوي کینول شي. ښاروال بسم الله بلال وویل چې د نویو نیالګیو ساتنه او پالنه به د خپل مسؤلیت له مخې مخکې وړي او ځانګړي شوي کسان به یې ساتنې او پالنې ته خاصه پاملرنه کوي. نو د دې لپاره موږ خپل په ساحه کې نګهبانان لرو چې تقریبا تیر کال کوم نیالګي موږ کړي دي هغه د 4,500 پورې نیالګي وو. نو تر اوسه پورې الحمدلله په هغو کې نسلو کې 90% نه پاتې دي. وجه دا هغه چې موږ اوبه په خپل ټیمو ته رسولي ټانکرو په وسیله، او هغلته موږ نګهبانان لرو چې هغلته مال نه پرېږدي، خلک نه پرېږدي. نو انشاءالله د دې به خپل ترتیب تصمیم نیسو. یاد دې وي چې د زرغون خوست کلتوري میله د خوست ښاروالۍ په نوښت هر کال د پسرلي په راتګ سره د ګڼو ځوانانو، قومي مشرانو او زده کوونکي پکې برخه اخلي چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د خوست ښاروالۍ له لوري ترسره شوه چې پای ته رسېدو سره یې زرګونه نیالګیو څخه سپېره دښتې، تفریحي سیمې او ښوونیز مرکزونه برخمن شول.